دا غینه بعد دویمه طریقه دا ده چې د روجې د میاشتې د شهر القیام نه د شپې د منځونو میاشت. ذکر رسول الله په حدیث کې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان په میاشتو کې قیام کوي الله سبحانه وتعالی بولا تیر شوي ګناهونه بخي چې کله اخلاص او د ثواب په نیت وکړي. نو د امام سره مونځ مه پرېږده. امام سره هر مونځ کوه، 5 وخته مونځ د امام سره کوه، خاص کر تراویح د امام سره مه پرېږده. رسول الله حدیث من قام مع امامه، څوک چې خپل امام سره ودرېږي مونځ یې کوو حتی ينصرف، تر دې چې امام مونځ ختم کړي، کتب له قیام لیله، دا به دې شي لکه د چې پوره شپه قیام وکړو. دومره فضیلت تراویح پرې نه دي. سړی موږ مزدوري کوو، غریبانه خلک زه جدا مسله چې سړی ټک پټک دا خبره کوي چې زه غریب او مزدوري ته موږ څه وایو؟ دا ورځ موږ دي چې غریبانو مزدوري د دین ته ضرورت نشته. دا یو میاشت الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه ایام معدودات تشمار ورځې دوس د شمار په ورځو کې موږ کله گزارو کو دي دنیا سره نه خبرني په دې له ورځې کوم ګل راځي کو بس نور دې دنیا ستړي کو یو لس میاشتې په دنیا به سیمنډي واله شي دا پوره نه دا یو میاشت په دې کارو کې چې الله لپاره به صبر کو. منګه د روجي په حالات کې ګوره د ماسپخین د منځنه بعد چې کله دا کسان موږ ختم کی نو ډایرک ومنډه وي په دروازه به وځي چرله وځي تلایله وځي مازیګر مونږ چې ختم کی به ومنډه وي چرته وځي وګد مازیګر تلایله وځي به چې راپاسي به پکوړې او شربتونه د شینې مینه په او زه دا وایم د خوب خپل ټیم چې هغه د ماخام د منځنه بعد دروځي چې ماته کې دومره خپل خوب کیږي نه چې تاسو یې مکوئ خو څوک کوي څوک د ماخام منځنه ود کی کیونه د کی ټول کارون لمنډي وي. الله اکبر. کوم چې د خوب ټیم د بای کې کار کوا هیڅ خبره نه، خو چې کوم د عبادت ټیم د بای کې خوب کوا هیڅ خبره نه. د روجي په حال کې د روجي په دې شکل وي چې مزانه کمبل لا چولې پروت دا سره روجي شو دي ته روجي نه ویل کی. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی چې د الله هغه روجي ته ضرورت نشتی چې انسان پکې ګناهونه پرې نه دي، انسان پکې د جاهلیت خبرې پرې نه دي، الله ته ضرورت دا غلطه خمزي شو د سار نه ما خام پرې ودی سار منځره بعد نه والا ما خام پرې ودی چې په شی روزه دا د عبادت ټیمونه د عبادت ټیم خوب لور کې او د خوب ټیم سره ور کوي هغه مزدوري لور کوي. اصل ټیم چې بروجي کم صحیح د خوب دی هغه کم ویلې ما خام او مسعود په منځ کې ډېر خوري دمه کی مثلا روزه ماته کی او نیو د مې د کولاو شي نو چې سره به په سره به شي قسم سستی اونته کې راشي هغه سره چې ودې کو څوک د کیږي نه ورینو د کی ځکه چې الته دی اړې ده سلیاره دي شپږ شریاره چې دا نه لړ ده تبعید سعودي ته صدر راغله زویما چې په دې روزي کې دنه ثواب لاړ او الله دې راځي نه کو تبعید ځکه ته دنیا ته سره بار راغله ته دنیا ته سره بار راغله په څو ټول راغله چې ټول ته دا وصیت کو چې یو لسمهشته الله لپاره تاسو منډه ولې دا یو مش خیر دی لکه خو دې خو کوي چې طریقه جوړ کوي خو چې الله راضي کوي خیر دې کار لکه موشي د خبر ماته پوری کول چې امام سره تراویح مبرې دي نو مزینی کسان بدوي چې مونږ خو نشو کوله ناغو ته مونږ دا وایي چې ته ګوره و ټیکدار وایي چې ته تراویح نه کوي او ټیکدار زما د لاس خراب ته کنه کوم ټول د اتفاق وکړو چې کم ټیکدار سره کار لزو هغه ته وایي چې مونږ به تراویح کوو ما ته دې ټیکدار وایي چې هغه وایي چې نه ځکه چې ټول د اتفاق کړه خالص زموږ دې سره کار نه سو دې برکه وشپک شری یو څه سلوي خبره کوي سلوي خبره راځو هغه په منځ سکه د نقد ملایي نه خبر مې دی پوری کولې چې تاسو چې سره کار لږه هغه ته خبره وک روح خپکیږي منه د نیمه غنټه ټیم دی موږ به ځان تراویح کو د خوري طریقه ده او کبل پر یو سره دام نشي کوله او دې بالکل صفري او چې نه بالکل نشو کوله کار خرابېږي نه هغه ته موږ دا وایو چې د شپې به لږ وخت راځه چې د
د پېشمنی نه مخکې ځان له 100 رکعات تهجد کې چې دا ټیم کې خو نه پاتې کیږي هغه اجر خو ته نه لاړه رسول الله چې پوره شپه قیام ولولي کړي چې هغه اجر خو لاړ نو اوس دغه اجر خو به ځان خرابو نو دومره کوشش کوي چې قیام کوي بل دا کوشش کوي چې هر شپه قیام کوي یو شپه پر قیام پرې نه دی هر شپه د شپې